تاسو وینو چې په باچاخان چوک باندې اډیو کورې پر بله باندې دغه زه شکریه کوم الله دې باد خوشحاله وي خو افسوس خبره کار وران کی ځکه چې بار بار دغه احتجاجونه کیږي او موږ تاسو ته په مخکې پروګرامونو کې هم ویلي چې لنډي کوتل یو دغسې تحصیل دی چې په پوله باندې پروت دی او د دغه دلته بالکل ځمکې نشته دلته صنعتونه نشته کارخانې نشته واحدنی روزګار چې کوم دی هغه ترانسپورټ او تجارت متاثره شي نو بیا دا خلک مجبوره وي چې په سړکونو باندې راوځي خپل احتجاجونه وکړي چونکې په طورخم باندې تقریبا چې شپږو زرو پورې مزدوران داسې په تقریبا شپږ اووه زره ګاډي ډریوران او ورسره چې کوم دی لاس ګاډو والا مختلف مکتبه فکر خلک چې کوم دي هغه انتهایي زیات متاثره شوي تاسو په باچاخان چوک باندې دغه جلسه په نظر باندې رادرومي دا اولنۍ ورځ نه دا هره ورځ باندې ماته چې دغه مظاهره کیږي خو چونکې تاسو وینو چې ورځ تر بله په پاکستان کې حالات خرابېږي او دغه حکومت چې کوم دی د مزدور خیال خو سره څه نشته چې د عام خلک به نږدې ورځو کې ووینو تاسو چې هغه په سړکونو باندې راوځي ځکه چې د خوراک څښاک شیان هم ګران شوي خبرې ما ډېرې اوږدې کړې دلته زموږ سره د مزدور یونین صدر ولاړ دی فرمان د هغه سره خبرې کوو چې هغه د کومې ستونزې خلک لري او څنګه دلته بار بار راوځو تاسو جی ډیره مننه خلیل جبران صاحب تاسو راغلی زموږ غریبو خلکو اواز ټولې نړۍ ته رسوئ لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویله یو خو دغه حکومت ډیره سخته ګراني راوستلې ده ځکه چې دا مونږ ټول دلته چې کوم ولس پروت دی دا غریب ولس دی چې کوم خوراکي توکي او په ګرانوالي کې یو په دوه باندې اضافه شوې ده او بل طرف ته زموږ ته بارډر بند دی دلته نه کارخانه شته دی نه پټي شته دی نه بل داسې روزګار شته چې زموږ یې وکړو که کرښې نالې کوم پښتانه پراته دي په بارډر باندې روزګار کړه کرښې نه دلې کوم پښتانه پراته دي دغه په بارډر باندې روزګار کړه شپږ میاشتې وشوې چې بارډر بند دی زموږ بالکل دې ته مجبوره شوي یو چې که دغه ریاست زموږ له په لنډ وخت کې په لنډو ورځو کې لیا رانه کړه نو کېدای شي زموږ جیل برو تحریک هم شروع کړو ځکه چې موږ مجبوره یو چې دینه په جیل کې پراته یو نو دا به ښه خبره وي څومره مزدوران متاثره شوي په طورخم پوله باندې ما سره چې کوم رجسټري مزدوران دي دا 4000 مزدوران دي چې کوم په شام باندې ګنډې وړو راوړو خو دې سره جبران صاحب یو قانون مارکیټ په دغه ټولې منطقه باندې اثر دی زموږ سره ډېر محترم قدرمن قومي مشران سیاسي مشرانو زموږ د ملاتړ اعلان کړی دی په دې باندې مزدوران ډېر زیات موږ خوشحاله یو ځکه چې زموږ دا غږ مضبوط شو انشاءالله زه امید هم لرم چې که په دې پیمانه باندې بیا دا ټول مزدوران ټول کامونه راووتو نو ریاست به د مجبورۍ نه زموږ ته دا بارډر ولوي بالکل تاسو د دغه مشر خبرې واورېدې یقینا چې د مزدور دپاره یو تحریک شروع شوی دی او ځای په ځای باندې دغه جلسې جلوسونه کیږي هغه حق غوښتل شي چې ورسره د خیبر سیاسي اتحاد مشران هم بالکل شریک وي او په دغو هلو ځلو کې ورسره بالکل قربانۍ ورکوي ټولې نو لکه دا مزدور طبقه خلک چې کوم دغه د بچو ذریعه د بارډر نه بغیر ګنډې غوټې نه بغیر بل یې ذریعه هم نشته دا یې ذریعه او دا دې ظالمانو له خرابه کړي نو مونږ دې لپاره پوره زه تا د دوی سره شانه بشانه میراج الدین شنواري دا راته وایي چې دلته پارلیمنټیرین چې کوم دی پیرزاده نور الحق القادري دی ورسره چې کوم دی شفیع الحاج شفیق شیر دی ورسره ویلسن وزیر دی دلته ماته چې مختلف قسمه دغه ممبران موجود دي آیا هغو نه یا سیاسي خلک چې کوم دی هغه تاسو ویلي چې دغه کردار ادا کوي ځکه چې خبره بالکل پیک ته رسېدلې په ټول پاکستان کې خلک راپورته دي ګراني هم راغله او ماته چې ګزاره بالکل نه کېږي دلته هم د روزګار وسیلې ختم وي خلیل جبران به خبره خو داسې کار دی چې دې علاقې نه څوک ویسي کاغه ایم پی شکلي او کاغه ایم بینې شکلي په کار دی چې خپل علاقې د احتجاج نه هم خبري چې یو حجرې له شپې په 12 بجې باندې 3 او 4 ځل زه دا سړی ځي خپل اوټ ته پښتو لپاره او بیا د تورې جنډې لګېدلې او ستام کور کېناست او ستا بارډر باندې روزانه جلسې او جلوسونه وي او ته دې نه بیا هم ځان نه خبرې نو دا لکه زه تا ته یم دا خو ډېره زیاته زه تا ته یم د مایوسۍ خبره او افسوس خبره ده چې مزدور طبقه خلک تا ته په کور کېناست او دې غریبو په اوټ باندې یو سړی تللی مونږ دلچسپي واخله مزدورانو سره مونږ یمنې ته هم یو بل زه تا ته یم چې په کار دي چې نرسي موږ سره کوم ظلم کا چې دې کې زه ته موږ سره پوره مرسته وکړه موږ نه ځان خبر کا موږ له راشي موږ سره کښېني موږ جوړ هغسې راشي څوک څنګه اوټ کې راتله
په کار دی زه دا ته یم چې دې له مونږ له دې ځای له راشي او سیاسي خلکو ته زه دا ریکویسټ کړم چې سیاسي خلکو ټول عمر چغې ووهلې چې زه دا ته یم چې مونږ قوم پرست خلک یو مونږ د قوم خلک یو خو اوس دوی په پارلمنټ کې ناست خلک هم دي دوی کې ډېرې پارټۍ داسې په کار دی چې د غریبو خلکو د خپل بارډر بندوبست یو اسانتیا بندوبست وکړه او دې خلکو مشکلات حل شي او مونږ اله خلکو سره کېنئ چې د انرژي سره مونږ کوم ظلم او جبر کا ټول متاثره شوي چې یو مونږ د انرژي نه یو چې دغه سره کېنه مونږ سره خبره وکړه د کور کمانډر په ذریعہ باندې سیکټر کمانډر په ذریعہ باندې ځکه چې دا مخکې خبره نه بوزي دا د میجر او کمانډر پورې خبره ده نو مونږ دا ریکویسټ کړو سیاسي خلکو ته چې دې خلکو سره ودرېږي دې سره ودرېدو وکړئ بالکل د میراج الدین خبرې تاسو ور یقینا چې ګټورې خبرې داسې وي چې دلته د کوم احتجاجونه چې کېږي کوم خوله خلک وباسي کوم په کیلومیټرو باندې دا احتجاجي مظاهرې کې دغه کار 2 منټو کې ځکه چې په پارلیمنت کې دغه موجود دي که دغه اواز پورته کړو نو په صحیح طریقې سره په پرامن طریقې سره ځکه چې لکه څنګه چې دوی خبره وکړه چې د شپې 12 بجې 1 بجه چې د ووټ لپاره هر یو حجرې ته تللی شي او دلته په رڼا ورځ باندې دغه احتجاجي مظاهرې روانې دي او نو پر روان وخت کې په ووټ باندې بیا دوی سوچ وکړي چې هسې نه چې څوک دا په ښه اګو یعنې ویو باندې ونه ولي. مهرباني